بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د رب ذوالجلال د هغه نوم نه چې ما او تا او دغه ځمکه اسمانونه پیدا کړي. ملګرو په دغه ټایم د بونیر په سیمه او دغه په دنګو دنګو غرونو ناست یو. دغه انورخيال بونیري صاحب را سره هم ناست دي. راغلي یو د بډګرام نه او دغه انورخيال بونیري صاحب دلي خوا ته. انورخيال بونیري صاحب خپل په پروګرام کې درته راکلی وایو. ډېره زیاته مننه ستاسو ستاسو مینوالو. یو جهان مننه چې موږ د دغه پروګرام کې سره کړله. شعرونه به درته ووایو چې ما هنارې شاته ولاړ یم، ما هنارې شاته ولاړ یم او ستاسو د کوڅې شاته ولاړ یم او تا دلته د امن اذان کړی دی ځکه درپسې شاته ولاړ یم. مننه. او تا دلته د امن اذان کړی دی او ځکه درپسې شاته ولاړ یم او زه چې مخکې ځمه را لخپي وهي زه ګوره په دې شاته ولاړ یم. مننه. زه چې مخکې ځمه را لخپي وهي زه ګوره په دې شاته ولاړ یم او ما ته پکې لار د مینې سمه که یاره د تیارې شاته ولاړ یم. او ډېره مننه. او خیاله چې تر څو دې راکتلې نه وي زه به تر هغې شاته ولاړ یم. خبره دا ده ځان را ورسوه، خبره دا ده ځان را ورسوه. خوشې صحرا ده ځان را ورسوه. مړه پښتو را سره سله کوي پاتې دنیا د ځان را ورسوه. مننه. مړه پښتو را سره سله کوي پاتې دنیا د ځان را ورسوه. او تا مې د مرګ خبر درو ګڼلو کیسه رښتیا د ځان را ورسوه. تا مې د مرګ خبر درو ګڼلو کیسه رښتیا د ځان را ورسوه. او ما درنه خوري تنهایي بس که راځه دا خو بلا د ځان را ورسوه. ډېره زیاته مننه. او ټولې دنیا له یې خندا غوښتله، ټولې دنیا له یې خندا غوښتله په ژړا ده ځان را ورسوه. او د انورخيال د مرګ اعلان یې وکړو، د انورخيال د مرګ اعلان یې وکړو. ویر دی غوغا د ځان را ورسوه. ډېره زیاته مننه.